په یقیني ډول د قیامت ساعت راتلونکی دی، د هغه په راتلو کې هیڅ شک نشته، مګر زیاتره خلک یې نه مني. ستاسې رب وایي ما وبولئ، زه به ستاسې دعاوې قبولې کړم. کوم کسان چې په غرور کولو سره زما له عبادت نه مخ اړوي، هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره شپه پیدا کړه تر څو چې تاسې پکې استراحت وکړئ او ورځ یې ځلانده کړه. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو لوی فضل کوونکی دی، خو زیاتره خلک شکر نه باسي. هماغه الله چې ستاسې لپاره دغه څه کړي دي ستاسې پروردګار دی، د هر شي خالق دی، له هغه پرته هیڅ معبود نشته. نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ؟ په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه انکار کوو. هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره ځمکه آرامځای وګرځوله او پاسې د آسمان ګنبده جوړه کړه. هغه ستاسې صورت جوړ کړ او ډیر ښکلی یې جوړ کړ. هغه تاسې ته د پاکو شیانو روزي درکړه. هماغه الله چې دغه کارونه دي ستاسې پروردګار دی، د بې حسابه برکتونو څښتن دی. هغه د کائناتو پروردګار دی، هماغه ژوندی دی، له هغه پرته هیڅ معبود نشته. تاسې هماغه وبولئ، د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره. ټوله ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردګار لپاره ده.